ګور عزتمنو دا کم ماشومان چې مسجد له راځي که په مسجد کې له شور وکړي یا څه داسې بې نظمي جوړه کړي نو په دې باندې زړه مه تنګوئ په دې باندې زړه مه خرابوئ ځکه ماشوم وایي و دې ته چې دی بدنظمي راولي دی شور شرابه جوړه د هغه مسجدان د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم وله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر مانځه ولاړو حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله عنهما به پر وجوړ سپاره په سپو کې به منډه وهلې ځغستلې به نو دغه ماشومان د مسجد څخه مبځنه کوي مسجد لرالل اگر چې لږ بدنظمي راوستل وای خندل شور شرابه وکړ چې سلام وګرځي یو ورته وکشمیر بلته وکشمیر بل ورځ وای مره ولې دا کښنان بل ورځ مره ول دا کښنان ماشومان چې د بندي ګیمو اخته پلار چې مسجد لزم موبایل ورپیږدي وای بس زه مسجد لزم تی دا گیم کوم په موبایل ساتي راځي نو هغه بچان بشي چې کور د پلار په موبایل کې گیمونه کوي بازی کوي یا و ټي وي ته ناسي کبه دغه ماشومان شوي چې په مسجد کې اگر چې شور کوي اگر چې په مسجد کې بدنظمي راولي پکار دادا چې دغه ماشومانو د دې محبت د مسجد سره جوړ کول ستان منځ ولې داسې کمزوري دي چې یو کښنی بناره سره ستان منځ خرابېږي ستا طبیعت خرابېږي ستا نفل خرابېږي نو پکار دادا چې ماشومان که د یو چا سره مسجد ته رالل بد ورځ مه ورته وایاست په چکو یې مه وایي د دغه کوچنیوالي سره د دغه ماشومانو محبت د مسجد سره ورجوړ کول تاسو عرب لیدلی دي په لمانځه ولاړې هغه په وضو کې سپاري په سجدو کې پر وضو سپاري څومره بازي ورسره کوي زموږ تاسې پښتانه داسې دي د الله بندګان چې هسې ماشوم په مسجد کې وویني بله ورځ وایي دا رانولي لمونځونه مې ګرده په خراب کړي جومات مې ګرده په خراب اخر نو چې پلار راځي موبایل په لاس ورکړي وایي کاکا مسجد لږ ته خپل ګیم هغه چې راغټ سي بیا ګیمو والا لمانځه والا نه چې راغټ سي بیا فلمو والا لمانځه والا نه چې راغټ سي بیا کل کود لوب والا لمانځه والا نه دې کې باید څه خیال وساتل